سلامونه ملګرو، آیا پوهیږئ چې په ویډیو باندې نظم یا شعر یا سندره رنګارنګ څنګه لیکل کیږي؟ که چیرته نه پوهیږئ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. اول راځئ تاسو ما سره دغه ویډیو وګورئ. ښه ملګرو، څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ویډیو جوړه کړو؟ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوښتنه درنه کوم، که چیرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو د سره لایک او همدارنګه د بیل آیکن تړئ د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پرې در ورسیږي. ملګرو، ما تاسو ته په ټیلیګرام چینل لینک او واتساپ چینل لینک په دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی وي، هغه هم در سره د نورو اضافي معلوماتو لپاره در سره جوین کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ها ملګرو، د دې لپاره به تاسو راشئ لیټ موشن اپلیکیشن ته، چې کله دلته راغلی دا به اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړه بیا به دلته تاسو ته دغه شانتې یوه نوې صفحه راخلاصه شي. دلته به لږ لوډینګ واخلي، انټرنیټ به که بند وي او که خلاص پروا نه کوي. راوشئ پروجیکټ ته چې راغلی په دا جمع نشان به کلیک کړئ. په دې مو چې کله کلیک کړه دلته به راشئ، اول به پاس د ویډیو سایز انتخاب کړئ، بیا به د ویډیو کوالټي انتخاب کړئ چې په اثر کې نوم انتخابېږي او دلته لاندې کوالټي تاسو کولی شئ د خپل ویډیو کوالټي انتخاب کړئ چې څنګه ښه ډیزاین کوئ یا خرابه، یعنې کوالټي د وړوکي موبایل لپاره یا غټ موبایل لپاره کوي. بیا به دا کریټ پروجیکټ باندې کلیک کړئ. په دې مو چې کله کلیک کړه نو تاسو ته به یوه نوې شانتې صفحه راشي. دلته به په پلس نشان کلیک او د به میډیا ته راشي. چې کله میډیا ته راغلی په دغه ځای کې به چې دی تاسو د بېلابېل فولډرې راشي. که فولډرې نه په شپږ ډاټ باندې به کلیک بیا به راشي په د منیج باندې کلیک. چې کله په منیج باندې کلیک دلته به تاسو ته دغه شانتې یوه صفحه راشي. په دغه ځای کې چېرې تاسو ویډیو ورته چې په هغې باندې لیکل کوئ، عکس ورته چې په هغې به کلیک کوئ. نو زه راځم عکس باندې کلیک کوم. عکس مې چې کله کلیک پاس په جمع نشان به کلیک تاسو ته به دغه شانتې صفحه راشي. دلته به راشي دغه به اول اوږد کوئ، په دغه طریقه به یې اوږد کوئ. په دغه غشی چې دی د دې ویډیو سر کې دا به اخوا سکرول کوئ او چې څونه یې اوږدوئ یعنې څونه ویډیو جوړول غواړئ هغومره به یې کوئ. او په ویډیو که چېرته مو ورته اډ کړي وي هغه خو تیار سایز به یې انتخاب وي. اوس به راځو چې کله مو ویډیو سایز انتخاب کړو ورته د اول سر ته به یې بېرته راشي. بیا به راشي په دا میډیا په دې باندې کلیک کړئ. دلته بیا میډیا باندې کلیک یا به په دا آیډیو باندې کلیک کړئ. تاسو به یو موزیک راواخلئ. که په ویډیو موزیک وو نو موزیک مه راخلئ، او که چېرته نه وو نو که ویډیوګانې راخلئ په میډیا کلیک وکړه، ویډیوګانې نه راخلئ په میډیا کلیک کړئ. دلته به زه راشم په دا شپږ ډاټ باندې کلیک کوم او یو موزیک ورته نوی راخلم. چې کله راغلم دلته په منیج باندې به ورته کلیک کوم. دلته به بیا راشم یو موزیک به ورته راواخلم. په دغه ساحه کې به چې دی هماغه ویډیو باندې کلیک چې کوم موزیک راغلی او بیا به راشي په دغه ساحه کې به په هماغه ویډیو کلیک کوئ. په جمع نشان کلیک نو تاسو سره به اډ شي. بیا به هماغه ویډیو چې تا راخیستې په هغې به کلیک بیا په درې ډاټ باندې کلیک او دلته به ایکسټراټ آیډیو په دې باندې کلیک نو تاسو سره به دغه آیډیو درنه بیله شي. بیا به راشي په دا کوم نشان چې راته ښکاري دا ویډیو دا ډیلیټ کړئ. چې کله دا ویډیو ډیلیټ کړه د هغه بل عکس به پاتې شي یا مو ویډیو اډ کړي وي هغه به پاتې شي. اوس به راشي د دې لپاره به چې دی بیا په جمع نشان باندې به کلیک کړئ. دلته به بیا میډیا ته راشي. ما به یو بینر درکړی وي په همغه طریقه مو چې دا څنګه عکس او هغه راواخیسته ویډیو هغې به طریقه به راواخلي او دلته به راولي. بیا به دا غټ کړئ. په دواړو ګوتې به یې ونیسئ او یو بلې خواته به یې سکرول کوئ یعنې غټ به یې کوئ. چې کله مو غټ کړه بیا به دغسې د دې ویډیو په منځ کې یا اخري خوا نه لږ اوچت کېږدئ. اوس دا کار وشو. اوس به په غشي نشان کلیک او شاته به راشئ په دې ټمپلیټس برخه باندې به کلیک کوئ. دې باندې به چې کله کلیک اپلوډ ته راشئ. په اپلوډ کې به ما یو XML درکړی وي یعنې د خط ډیزاینونه درکړي وي هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې شپږ یا اووه دانې به یې په ټلیګرام چینل واتساپ چینل کې به ما درته اچولي وي او دغسې به فولډرې ته راشئ او دې ځای نه به ورته اډ کړئ. چې کله مو اډ کړو بیا به دلته راشئ هماغه XML باندې کلیک کړئ. زه دلته راځم یو XML ورته اډ کوم. زما سره ډېر دی. که چېرته مو بیا زیات په کارونه ما ته په شخصي کې میسیج وکړئ انشاءالله موږ یې په ارزانه قیمت درکوو ځکه چې دغه ډېر پخواني او هغه باندې جوړ شوي دي. اوس به راشئ دلته په همدغه ځای کې به زیات ډیزاینونه ما درکړي وي شپږ اووه دانې همدغې نه به یو ډیزاین ورته انتخاب کړئ. مثلا زه راځم دلته یو دغه ډیزاین خوښوم. بیا به دغه نشان به ورته کلیک کوئ. دلته کاپي لیر په دغه طریقه به یې کاپي کړئ. اوس به راشئ خپلې ویډیو طرف ته. پاس په غشي نشان به کلیک او بیک به شئ او بیا به راشئ ویډیو خپله ویډیو چې مونږ هلته نیمایي ډیلیټ کړې وه په هغې به کلیک کړئ. دا پروجیکټ برخه کې په هغې مو چې کله کلیک کړه نو دغسې به زموږ سره نیمه ویډیو هغه وي. اول دا بینر چې دی مونږ سره وړوکی دا مونږ باید د دې ویډیو چې څونه ده هغومره یې وغځوو. را به شي دغه ویډیو چې عکس مو تر کوم ځای ده په هغې ځای پسې کلیک بیا به همدغه بینر دغه اول نمبر سترګې غوندې چې نشان درته ښکاري په هغې به کلیک کوو. بیا به د هغې شي کلیک تر دې ځای به راورسېږي. بیا به دغه آډیو به سپلیټ کړو او ډیلیټ به کړي دا کومه چې اضافه وه. بیا به راشي په همدغه نشان به بیا کلیک کړئ. دا پاس چې کومه دغه جمع نشان او کاپي نشان چې کوم درته ښکاري په دې به کلیک کړئ. دغه د ګورئ په دې مو چې کله کلیک کړه دلته به راشي پیسټ لایر هغه خط به دلته چې دی پیسټ شي. لکه څرنګه چې یو بل خط مونږ راخلو دلته یې پیسټ کوو همدغه رقم د دا ډیزاین هم پیسټ کېږي. اوس به راشي په همدې ډیزاین به کلیک کړئ ورته
او دا به راولي دغه بینر چې کوم ځای کې موږ ایښی وه تور په هغې به یې کېږدئ چې کله مو کېښوده نو دا به دغه رقم دغه شي. اوس به راشئ بیا به په همدغه خط نشان باندې کلیک کوئ او دلته به راشئ په دا ډبل ای چې کوم درته ښکاري په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله په ډبل ای کلیک کړئ دلته به دغه کوم خط چې پکې وي دا بیا ډیلیټ کوئ. چې کله مو ډیلیټ کړه په دغه ځای کې به ورته نوی تازه خط ولیکئ. زه راځم دلته نوی خط ورته لیکم زما د تورې حجرې ورکه یاره دغه ورته لیکم یعنې دغه یو نظم دی. بیا راځم په دغه نشان باندې کلیک کوم او دا ورته لږ غټومه داسې که په دغه ځای کې تاسو غټولی او وړوکې کولی شئ په دغه ځای کې تاسو کولی شئ د خط ډیزاینونه ورته راواخلئ یعنې پوینټ ډیزاین دغه به دلته چې تاسو ویو آل باندې کلیک کوئ دلته به بیا راشئ لاندې امپورټس باندې کلیک کوئ. امپورټ پوینټس په دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې خپل ډیزاینونه هم ورته اډ کړئ. اوس راځو پاس په ټیک مار علامه کلیک کوو ځکه چې دغه ځای سم شو. په ټیک مار علامه چې کله مو کلیک کوو اوس دلته راځو بیت اورو چې بیت وړوکی دی که غټ دی. مثلا دغه بیت ما چلان کړی دی بیت چې دی تر دغه ځای دی او موږ سره چې دی هغه کړی وړوکی دی یعنې خط نو دا به څنګه دې ځای ته رسو. دا به چې دی دغه هغه شي نشان چې دی په دې باندې کلیک کوئ نه په دې طریقه به یې نه سکرول کوئ. رابه شي په کوم ځای چې بیت و په هغې ځای به دا سپینه کرښه ودروئ. چې کله ما سپینه کرښه ودروله دلته به لاندې دغه سات نشان درته ښکاري په دې به کلیک کوئ. چې کله په دې کلیک دلته به راشئ په دغه بر سر ته دغه شی چې کوم درته ښکاري په دې به کلیک کوئ. که چېرته وړوکی و دغسې د بل خواته کوئ نو بیا به داسې کوئ. که چېرته غټ و نو په همدغه طریقه تاسو دې ځای نه دغه یعنې که وړوکی و غټولی شئ او که غټ وړوکی کولی شئ. پوه شوئ. نو اوس به راشئ موږ دویم بیت موږ سره نشته نو موږ غواړو چې په خانهاري کې خپل نوم ورکړو. اوس راځو په دغه ځای دا بیت چې کوم ځای کې خلاص شوی په دې ځای کلیک کوو. دغه بیت اول کاپي کې دغه اوله کړئ دلته چې دی بیا به یې دلته پیسټ کړئ ځکه تاسو ته بیا په دغه ځای کې چې دی که نه هغه ته چې دی ډیزاین خط غټول او ډیزاین خط ډیزاین ورکول دې ته بیا دویم پیرې اړتیا نه وي. یعنې یو پیره چې تاسو هغه کاپي کوئ بیا ته دلته پیسټ کړئ بیا دغسې لیکل به کوئ لکه څنګه چې ما اول کوو که بیا په ټیک مار باندې کلیک کوئ صرف لیکل بیا پکې کوئ بس. اوس به راشئ دلته پاس په ټیک مار علامه به زه ورته کلیک کوم. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم دلته اوس موږ ګورو چې دغه بیت چې دی هغه دی بیت نشته خو یعنې خانه خالي زیات دی خو وړوکی دی. موږ دغه ته اوس دغه څنګه د زیړه کرښه چې دا غټه ده دا موږ څنګه همدونه وړوکی کولی شو چې ډیزاین یې خراب نه شي. را به شي چې کوم ځای پورې بیت یې په هغې ځای پورې به کلیک کوئ یعنې کوم ځای کې چې بیت شروع کېږي په هغې ځای باندې کلیک کوئ. زه راځم دغه ځای کې مثلا بیت چې دی هغه کېږي شروع کېږي بیا راځم په دې ساعت کړی کلیک کوم په دغه غش کلیک کوم دا به وړوکی شي. په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې که چېرته بیت غټ و دا ورته غټولی شي دا زیړ خط او که چېرته وړوکی و او بیا هغه ورته وړوکی کولی شي. اوس راځو همدغه کاپي کوئ همدغه هغه چې نور څونه لیکنه کوئ هغې کې ورته پیسټ کوئ ځکه چې دا هر ځل چې دغه تاسو مخکې کوم کاپي کړی د هغه چې هغې کې به بیا خط هم غټوئ او هغه به هم غټوئ نو هغه زیات هغه غواړي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ ټول لیکنه وکړئ. دا چې اوس زه ټول لیکنه تاسو ته وښیم نو هغې چې دی ویډیو نور هم غټېږي خو همدغومره چې څومره موږ دغه رقم ته لیکل وکړو همدغه رقم ته لیکل تاسو کولی شئ چې په هره ویډیو کې وکړئ. نو که چېرته مو نور زیات ډیزاینونه په کار و موږ ته شخصي کې میسج وکړئ موږ یې په ارزانه بیه درکوو ځکه دا ډېر سخت جوړېږي. ملګرو دغه ول موږ د نن ویډیو چې څنګه کولی شو په ویډیو باندې رنګارنګ لیکل وکړو. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پرې در ورسېږي. نو په الله سپارم د خدای په امان.